کسان چې په یوازې لمانځه باندې عادت دي جماعت ته تلل دې ته سخت وي څنګ ته مسجد وي په یوه کوڅه کې مسجد وي لیکن بیا هم دی یوازې لمونځ کوي چې د لمانځه وخت راسي د جماعت وخت راسي دی وایي زه اودس نه لرم دا د منافق نښه ده اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا دا خلق مانځه ته په یو کهالۍ باندې ځي یو بل باندې سره کوي دا د منافق نښه د خدای نه خسته دا نښه په تا کې پیدا نه سي ته د دوکان په عذر باندې جماعت پرېږدې ستا د کور سره په درېیم څلرم کور باندې مسجد دی په یوه کوڅه کې د مسجد دی بیا هم ته لمونځونه په جماعت نه کوې بې جماعته کوې دا ته د ډېرې غټې محرومۍ سره مخامخ یې او د اسلام یو عظیم شعار دی د جماعت لمونځ کول دا تا پرېښی دی حدیث شریف کې په دې سخت وعیدات راغلي دي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کوم کس چې مؤذن اذان واورېدي بغیر د عذره بیا هغه ته د دې مسجد څخه پاته کېدل یا د دې مؤذن جواب ورکول نه ورکول دا غټه ګناه ده مطلب په کور کې ناستې جماعت نه کوي انت دې داسې هم یو روایت سه لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد کم کس چې د مسجد همسایه د هغه لمونځ باید په مسجد کې د مسجد ته بغیر نه کوم کسان چې د مسجد جماعت پرېږدي په کور کې لمونځ کوي په کومه مسله چې د ده مېرمن لمونځ کوي په هغه باندې دی هم سجده کوي دی هم نارینه دی دا ډېر غټ خجالت دی دا کس که همیشه دا کار کوي زموږ فقها لیکي چې دا کس فاسق دی او غټه ګناه باندې اخته دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زما ته دا خوند راکوي چې زه مؤذن ته هم اذان وکړه او امام ته هم لمونځ ته مخ شه لمانځه ته مخ لمونځ ورکړه بیا زه راسمسم هغه انسانان چې په کورو یا په ځایو کې بغیر د عذر ناستې د هغه ټول شان وروسوسم بل روایت کې دا هم شته نبی علیه الصلاة والسلام وایي که د دې د بچیانو د ښځو خیال ما نه ساتلی ما به د دې کور ته اور راچولی لهذا لمونځ بې جماعته کول دا غټه ګناه ده د دې څه معلومه شوه چې په مسجد کې سړی یوازې لمونځ کوي یا په کور کې یوازې لمونځ کوي دا قصدن یې کوي یوه ورځ خو عذر یې پروا نه لري 2 ورځې به عذر وي یا همیشه د دې عادت جوړول د جماعت څخه الرجي وي بد وړي دا کسان دی واوري دا په ډېره غټه ګناه باندې اخته دي دا د ډېر غټ ثواب څخه محرومه دي دا د شاعر لار ته یې شا کړې ده او دا په فاسقینو کې دا کسان داخل دي لهذا یو خو مجبوري سړی د مجبوري په وجه باندې یا بغیر د مجبوري بغیر د عذر کور لمونځ کول د نارینه لپاره نه دی سي که وکړي خالي بیا غاړې خلاص لیکن د ډېر سختو عواقبو سره مخ دي او دا غټه ګناه ده موږ باید مساجد آباد کو موږ مسجدان ښه ښایسته جوړ کړي دي لیکن په عبادت مې بیا بلکل ویران کړي اصل د مسجد آبادي چې کوم ده هغه په جماعت باندې راځي دا د جماعت کې الله غټ حکمت یې دی د همسایه په حال سړی ځان خبر کړي د همسایه په شتون په نشتون باندې خبر سي د همسایه په کور کې مشکل وي یا نه وي په هغه خبر سي که ته چیرې په کال دې مسجد ته لیدلی نه وي ته به د همسایه په حال ځان خبر کړي داسې کس ما لیدلی دی چې د مسجد امام یې جنازې ته نه ورکړي ول زه نه پېژنم هغه ول څنګه نه پېژنې مولوي صاحب دا ستا د کور سره په درېیم مسجد سره په درېیم کور دی دا د ډېر وخت دلته دی 8 کاله کې دی په دا 8 کاله کې دغه سړی ما نه دی پېژندلی لیکن لمونځګزاره وایي خو ما به پېژندې هغه مولوي صاحب یې جنازې ته نه دی ورغلی هغه مولوي صاحب یې فاتحه نه ده اخیسته په کار هم د ارکان لهذا جماعت د الله راضي کېږي بل مهم شی دا واورئ بیا زموږ لمونځونه دي شل ځایه مې سوچ باندې یا قرت راسه پاته سي یا رکوع راسه پاته سي یا تکبیر اولا دغه تکبیر راسه پاته سي دا زموږ لمونځ که یوازې موږ کو خامخا خلل کې راځي د الله بنده په جماعت چې ته لمونځ کوې ستا د جماعت ذمهداري ټول امام اخیسته نماز الله اکبر پسې وکړه څومره کم قسمت دی څومره بدبخت دی ستا د لمانځه د صحت ذمهداري امام په غاړه واخست الامام ضامن امام ضامن دی که نه لیکن ته بیا هم جماعت ته نه رسې بیا هم جماعت ستا څه پاتې لهذا د مسجد او د جماعت اهتمام وکړي ډېر انسانان په دې مرض اخته دي خدای لپاره دا مسجد آباد کړي
د الله عبادت وکړي. دوم اجر دې دا دی چې یو لمونځ په 27 درجو اضافه الله تبارک وتعالی درته حسابوي. نو خو د هغه څخه دې ځان محروم کړي. نو الله تبارک وتعالی دې موږ ته د جماعت د لمانځه توفیق راکړي.